خدای خوښ دی. زما زوی دی خوښ دی نه؟ زما زوی زما بچی زما زوی نه دا خو زما زوی دی. نه ډاکټر صاحب ما نه زما زوی راکړه. ما معاف کړه ډاکټر صاحب. ټوله شپه مې ټکې خوب نه دی کړی. خپله جولۍ راته تشه ښکارېده. ما نه زما زوی راکړه. نه راکړه ما نه زما زوی. ما بچی زه خپل زوی بوزم د خپل زوی دی بوتلی شي. زما د یوې ورځې زوی مګل اولاد ډېر خوږ څیز دی او خواږه څوک د خپله ځانه نورو ته نه ورکوي. زما فاروق ریحان زما فاروق الله شاء الله الله شاء الله زما جانا الله للي للو للي للو للي للو الله شاء الله الله شاء الله الله شاء نرګسه بیبي خبره وکړه لورې شکر دی چې ژوندی مې ولیدې. بابا ما خو د نه ځان ډېر پټ کړو. تا څنګه وپېژندم؟ دا څه و او دا څه وشو؟ بابا دا د نصیب لوبې وې. تا مو لیدې او ما هم. بیبي صاحب ډېر پښیمانه دی ډېر خفه دی لورې. بابا ستا د صاحب او زما څه پاتې دي؟ دا زنځیرونه خوا په خپله شلولي دي. لورې دا راته ووایه چې ستا کور کوم ځای دی؟ بابا مه راځه راپسې. زما د کور درشلو پورې زما حال هېچا ته ونه وی. نرګس مړه ده بابا نرګس مړه ده. لورې دومره خو مې پوه کړه چې ستا ژوند څنګه تېرېږي لورې. بابا مه راځه ما پسې مه راځه. لورې زاهد ما ستا ډاکومنټس وکتل. زه مطمئن یم خو فاینل اتارټي نعیم صاحب دی. هغې سره به خبرې کول غواړي. تاسو خپل کوشش وکړئ. زموږ خو شفایت هم نشته. ډونټ یو وري انشاءالله دا کار وشي. اوکې تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم. شاکر صاحب ته واسه. شکر دی چې نن مې ستا په مخ د خوشحالۍ اثار ولیدل. شاکر زه ډېر خوشحاله یم. یو زما کور ته یو نوی مېلمه را روان دی. مېلمه؟ یس مېلمه. شاکره ما یو ماشوم اډاپټ کړو. ماشوم؟ یس ماشوم بیبي ریل بیبي. خو ولې داسې نه شي کېدای؟ ولې نه ولې نه شي کېدی؟ ټول خلک هم دغه شان کوي. خو څه؟ خو ما وی چې بابي به دا خبره ومني. کمان شاکر یو نو هغې یو ماشوم اډاپټ کړی و خو هغه ته یې مور بوتلو ځکه غریبه ډېره ډسټرب ده. هغې راځي زه دا تحفه ورکړم نو هغه به څومره خوشحاله شي رښتیا
زما یو دوه کارونه دي ته به آفس سنبال کې زه به هغې وزټ کوم اوکې سی یو ټمارو نرګس تا ته ما یو ځل ویلي چې ما چا سره ژبه کړې ده یو بې اولاده پلار راغلی دی زه وله زوی ورکوم علم جانه ما ته دا بې اولاده پلار ډېر ښه سړی ښکاري چې دی د زوی دپاره بل واده نه کوي او بې اولاده ښځې دپاره زموږ نه زوی غواړي او نرګس ما ته ستا د ژوند واقعه را یاده شوه یو هغه سړی و چې د بچو دپاره یې په تا کور روان کړو او یو دا سړی دی چې خپلې ښځې سره وفا کوي علم جانه که خپل درد مې لیدلی نه وی نو کیدای شو چې ما ورته انکار کړی وی خو زما کور چې په کوم ټکي روان شوی هغه ډېر زورور ټکی دی ډېر تور ټکی دی شکر دی علم جانه زما د تندي تور ستا د سینو به ووینځلو زه ستا ښځم شوم او ستا د بچو مور نرګس ته خفه خو نه علم جانه د مور دپاره د زوی قرباني ورکول ډېر ګران امتحان دی خو چې تا یو سوالي پلار د کور در شره پورې راوستی دی نو واخله